سحر کې 2 رکعاته نفل نیت دا چې الله نن سکم تا د پاره کوم او سلورم کلمه سل کرا 1500 کرته لا حول ولا قوه الا بالله او ما خام سل کرته استغفار او سل کرته درود شریف ها اوس ته کله ود کېږي نو دا ود کېدو نه مخکې به رسول الله مبارک دا سلور سورتونه وي قل یا ایها الکافرون قل هو الله احد او قل اعوذ برب الفلق او قل اعوذ برب الناس دا به باغشتل پلاسونو به چوف کړل پټول وجود به راح لکه دا خو یاد کې کړ قل یا ایها الکافرون دا یاد کې استادان نه یاد کې قل هو الله احد قل اعوذ برب الفلق او قل اعوذ برب الناس بل یو بل دا یو شی خیر خاص اندته شی یو ذل رسول الله صلی الله علیه وسلم او فرمایا وی هر منځ پسې لس کرتا سبحان الله لس کرتا الحمدلله لس کرتا الله اکبر مو غتا تدری دې شایو اندری دې جوه کوړه خبره شو دری دې قضا نو چې دری دې کرتا شو نو مجموعه سل نو پینځو منځونو پسې سو شو 500 منځونو پسې سو شو 500 او بیا چې ود کېږي او سل کرته وې سو شو 600 نو 600 چې په لاسو کې ضرب ورکې سو دي جوړيږي 600 نو تاسو کې بداسه سوقي کې دروازه 600 ګناهونه کړی نه دا د 600 ګناهونو کفاره شو 600 او حضور پاک کم خولی دی اس فرمائی وی ہر منځ پس لس کرت سبحان الله لس کرت الحمدللہ لس کرت اللہ اکبر نو سوچو دیر او د ود کېدو په وخت کې سل کرتا سوچو 130 نا دیر خو یو منځ پس شو نو پینځو منځونو پر سوچو 1500 نا 150 دیر په یو پسې چونو 150 یو نیم سل په پینځو منځونو پسې یو نیم سل او چې ود کېږي سل به وې نو 2.5 سو شو کړه نو په لاسو کې ضرب ورکړه دا رسول الله مبارک فرمایي نو 2.5 زره نو د 2.5 زره نه کې بتاله خدای درکې نو دا څه څوک په چې دروازه به 2.5 زره ګناه کړي 2.5 زره خو څوک نشي کولای د 2.5 زره ګناهونو صابون خدا شي منځ پسې بس کوس کلس تذکرت وای په حدیث کې شتا کدری دې تذکرت وای الله اکبر سلور دې تذکرتا په حدیث کې شتا دا بوای که خیر ان شاء الله او چې ودکېږي سو کرتا وای سل کرت دری دې تذکرتا سبحان الله دری دې تذکرتا الحمدلله او سلور دې تذکرتا الله اکبر دا بوای ان شاء الله دا چې دی اوه 600 ګناهونو د پاره صابون شو تو د پاره 600 ګناهونو 600 څوک کولی شي دا هغه د پاره صابون شو په دې باندې به خدای 600 ګناهونه ختم کړي نو دا مې نن سلور هغه سيزونه دي نو پریشانی بم ختم شي تاسو په دې عمل کوئ که خیر ان شاء الله پریشانی بم ختم شي ټینشن بم ختم شي مال کې برکت بم پیدا شي جون کې برکت بم پیدا شي بچو کې برکت بم پیدا شي ګنا نه بم خلاصې نیکو تبدیمینم زیاتې دا سار چې ته سل کرته سلورمه کلمه وې ته ګوره په دغه ورځ باندې نیکو تمینم زیاتې او یو بل علاج هم دی وسوسو د بیمارۍ نه بم خلاصې ډېرو خلکو در وسوسې بیماری